لکه قدرت ہے گیره گفتم دیگه بخواهد تسلیم کو داوانا دیش علامات با 1 کیلو کی گټه والا ولا که شیشه اخی ها ولا اوز سلامونه کې هیله مې قبول کړئ له ودانه اف جی چینل څخه زه ایمال علي یم یو ځل بیا ستاسې په درانه حضور کې حاضر یم نن ورځ راغلی یو د جلال آباد ښار ته د ګڼې ګوڼې څخه ډک ښار ته د اختر شپې ورځې دي او خلک د سوداګانو په اخیستلو کې مصروفه دي دوکانداران هم ستړي او ستومانه او بې شیمې دي خو یو بیل خوند یو بیل لذت په دغه مصروفیت او په دغه بازار کې شته دی راځو په دغه تړاو باندې له بېلابېلو ورونو سره مرکه کوو ابتدا یې له دغه ورور څخه کوو چې وروره ستاسې نوم مبارک زما نوم سید معروف سیدي ستاسو ټول د ودان افغانستان کارکوونکو ته ښه راغلاست وایم هر کله راشئ دغه زموږ د کلچې مارکیټینګ بخش ده چې موږ دغلته سټارټ د دغې کلچې اخیستی تر څو د خپل پوروړي غریب ولس ته خدمت مصدر وګرځي ډیره مننه وروره که راته ووایې ستاسې بازارونه څنګه دي بازارونه هم په دې تړاو باندې که راته حواله کوئ آیا د خلکو غوښتنه هماغسې زیاته ده د کلچو څخه او که نه هم والله شکر الحمدلله کلچې خو موږ مختلفې کلچې راوړي دي ارزانبۍ هم شته پکې ښه کلچې هم پکې شته ده لکه مطلب د خلکو په هغه اقتصادي ستونزو په لګښت باندې څوک مثال د خبرې ښې کلچې غواړي ښې ورکولی شو که مثال د خبرې چې متوسط کلچې غواړي متوسط کلچې ورکوو نو ښه ده شکر الحمدلله بازار ښه ده ډیره مننه وروره په پای کې د یو ځل بیا خپل نوم راته واخله زما نوم سید معروف سیدي ده ستاسو د راتګ څخه نړۍ مننه کوم ډیره مننه معروف صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ خوشحاله شېبې ولرئ ډیره مننه چاکلیټ ډېر ګران و لکه څنګه چې تاسو په ویډیو کې ګورئ موږ راغلي یو یو تن له پلورونکي سره یا هم د چاکلیټ پلورونکي سره راځو له ده سره مرکه کوو مبارک څه ده محترم وروره ستاسې نوم مبارک حکیم ګل صاحب بازارونه څنګه دي ښه ده الحمدلله خواږه خرڅوئ خوږ یې که تریخ یې خپله خواږه یې ماشاءالله بازارونه څنګه دي اقتصادي حالت د خلکو د پخوا په نسبت تغییر ښه ده مخکې خراب و ډېره مننه کور ودان ستاسې د مرکې څخه ستاسې د خبرو څخه تل خوږ اوسئ همداسې د خلکو ګڼه ګوڼه او د خلکو ازدحام نه پرېږدي چې د ډېرو خلکو سره موږ مرکه وکړو او له ډېرو خلکو سره خبرې وکړو له ډېرو هڅو سره موږ کوشش کوو تاسو ته ښکلې ځایونه در وښیو د خلکو د هجوم ځایونه وښیو هغه ځایونه تاسو ته وښیو په کومو کې چې خلک شتون لري او خلک خپلې سوداګانې کوي
اوس نو راغلو د چیني با پلورونکو دوکانونو ته عموما دلته هم په اخترونو کې او په خاصو ورځو کې بازارونه ډېر ګرم وي نو آیا چې زموږ دغه خبره حقیقت لري او که نه په دې تړاو باندې له محترم ورور سره خبرې کوو محترم ورور په اول کې تاسو څخه راغلاست وایم په خیر راغلی ستاسې نوم مبارک خیر اوسې مننه الله هم خوشحاله که زما نوم مبارک عتیق ورماني دی زه د ننګرهار یم او د بټي کوټ ولسوالۍ یم ډېره مننه رحماني صاحب بازارونه څنګه دي ماشاءالله دکان خو ښه ښایسته ډک شوی دی الحمدلله بازارونه څنګه دي ماشاءالله سږ کال خو د دې لورو نه الحمدلله زموږ کاروبار ماشاءالله ښه و د الله نه راضي و الحمدلله سږ کال ښه و خوشحاله دي خوشحاله اوسئ دا اختر کې د خلکو اقتصادي حالت څنګه ګورئ یاره دغه لورو کالونو نه انشاءالله چې سږ کال چې موږ ګورو وټک انشاءالله زموږ دغه لورو نه ښه دی انشاءالله نو اقتصاد به ښه د خلکو کاروبار به د خلکو ښه انشاءالله ښه دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ په پای کې کوم پیغام لرئ کوم وینا لرئ اورېدونکو لیدونکو ته بس مننه خوشحاله اوسئ تاسو نه یو جهان مننه چې دلته رالی او زموږ پوښتنه مو کړه د چیني باپ والا نه او خصوصي ټولو ته وایم چې الحمدلله قرآن ووایئ تعلیم وکئ انشاءالله زموږ به آینده جوړئ مننه یعنې باور وکئ د نړۍ بهترین پیغام مننه قاري صاحب ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ راغلو په ښار دننه د بنګړیو عمده پلورنځي ته دا هغه ځای دی چې له دې ځای څخه د بنګړي په عمده ډول سره د پرچون پلورونکو پر طرف وړل کیږي چیرې چې د ښځو بیروبار او هجوم ډېر زیات دی او په ډېره پیمانه سره راځي یقینا چې ښکلې او ډیزاینداره بنګړي له دوی سره موجود دي خو له بنګړیو سره سره په دغه مارکیټ کې مختلف نوع نور توکي لکه د بنجاره توکي یا هم زموږ د ماشوموالي د یاد په خاطر د بنجاره ماما دوکانونه هم شته او موجود مختلف نوع توکي او سامانونه ورسره شته دي په دغه ځای کې د دې ترڅنګ د عمده فروشۍ دوکانونه دي یوازې عمده پلورونکي دلته اوسي او پرچون پلورونکي په ډېره پیمانه دلته نه راځي په همدې تړاو باندې راغلی وو دلته د یو بنجاره پلورونکي ورور سره مرکه کوو ورور ستاسې نوم مبارک نوم مې میرویس جانه څه کاروبار کوې څه کار کوې دغه سمساري دوکان دی او دغه کې کار کوم ډېر د پخوا په پرتله باندې چې ګورم تاسې خو سمساري هم همدارنګه ورسره بنګړي هم پلورئ د پخوا په پرتله بازارونه ګرم دي او که نه ساړه شوي شکر دی هغه نظام چې نوی چپه شو هغې وخت کې لږ خراب و اوس شکر دی بیرته څه ناڅه شوي دي د ستاسې عمده فروشي ده که پرچون زمونږ عمده فروشي ده عمده فروشي ده نو تاسې ته چې کوم مشتریان راځي هغوی خو طبعا پرچون پلورونکي وي څه وایي هغوی چې آیا د هغوی ګڼه ګوڼه زیاته ده که نه ستاسې په اصطلاح سر ګرولو ته اوسګارېږي که نه زیاته ده او چې څه شی پرچون ورکول کېږي پرچون یې ورکوو څه شی چې پاکټ بند دي نه پرچون د گنجایش نه لري بیا نه ورکوو ډېره مننه په پای کې د یو ځل بیا راته خپل نوم ووایه میرویس جانه ډېره مننه چې موږ ته دې وخت راکړې وروره کور ودان خیر هغه ته ورشه جاوید دکان بند دی دا هم په جلال آباد ښار کې د بنجاره پلورونکو یو بل ستر مارکیټ یوه بده خاطره چې د دې مارکیټ په اړه یې ټول د جلال آباد ښار اوسېدونکي لري هغه د ده مارکیټ سوځېدل وو خو نن الحمدلله یو ځل بیا په خپلو پښو ولاړ دی خپل رونق یې ساتلی دی جام و جوش د دوکاندارانو خوش اخلاقي همدارنګه د توکو زیادښت او د بازارونو زیاتوالی دا جلال آباد ښار ته یوه بېله ښکلا ورکوي
په دغه مارکیټ کې بیلابیله توکي کوم توکي چې تاسې یې غوښتنه کوئ په دغه ځای کې به میلاویږي او پیدا کیږي به. زموږ هڅه او کوشش دا ده تر څو پورې له یوه ورور سره خبرې اترې وکړو او د هغه د ژوند او د دوکاندارۍ په تړاو ترې پوښتنې وکړو. نو له موږ سره اوسئ او مرکه کوو، له موږ سره پاتې شئ. د ایسونو او پیتو پلورونکي دوکان ته د ورور سره مرکه کوو چې د نوم څه شی دی. وروره ستاسې نوم مبارک. ما نوم حاجي ګل دی. حاجي ګل صاحب ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړه. له څېرې او خبرو څخه ښکاري چې ښه پرېمانه ستړي او سترګو سوروالی هم دا ښایي چې ښه بېخوبه یې. آیا علت یې ډېر مصروفیت دی او د بازارونو ګرموالی دی او که نه خیر؟ الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې تاسو ته او ستاسو کارکوونکو ته او د لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الحمدلله زموږ بازار ښه دی او د لکه څنګه چې موږ خپل په نرخ کې توفیق کوو، لکه خپل کشتمار سره خواري کوو چې باید موږ ورته یو شی ډېر په ارزانه بیه دې خلکو ته راوړو او دې خلکو ته په وړاندیز کړو. لکه نن سبا د ملک اقتصاد ډېر ضعیفه دی، باید موږ غواړو. مننه. خیر زه چې ګورم ډېر ښایسته ښکلي ښکلي توکي او ډېره ښکلي ښکلي فتې تاسې راوړي دي. آیا اخیستونکي هم همدومره زیات دي لکه څنګه چې تاسې دا ښکلي فتې راوړي دي که نه؟ الحمدلله د 2009 نه زه دا کار کوم. نو لکه څه کال چې موږ کوم کار کړی دا ما داسې کار کړی تر 2023 پورې ما نه ولیدی. لکه څه کال کې الحمدلله الحمدلله. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ حاجي ګل لاله، خوشحاله اوسئ، خدای مو بریالي لاره. په پای کې که لیدونکو ته څه پیغام لرئ؟ بس مننه کوو الله دې ټول خوشحاله او په اتفاق او اتحاد باندې لري ټول دنیا نه او د ټول افغانستان د خلکو نه مننه. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړ. خیر مهرباني. یو ساعت نور بعد دا هم د جلال آباد ښار د ډنډ غاړه هغه ځای چې د بیروبار او ازدحام له امله ډېر مشهور دی. هغه ځای چې د وچې میوې، ګوړې، بورې او همدارنګه د مساله جاتو د پلورنې له امله ډېر مشهور دی. ډېر بیروبار او هجوم د دې ځای د مشهورتیا او د زیات رونق لامل ګرځېدلی دی. له یو بل ورور سره هم مرکه کوو. راغلي له یو بل ورور سره خبرې اترې کوو. ورور جانه نوم مبارک دی؟ نوم مې مولانا. مولانا جانه څنګه راغلي یې ښار ته؟ راغلي د سودا لپاره. سودا اخیستنې لپاره. په دې ګڼه ګوڼه کې فکر کوئ چې تاسې به خپل هدف ته ورسېږئ، سودا به واخیستلی شئ؟ یاره فکر خو نه کوو، خو که هم رسېږو ډېر په جنجال سره. جنجال سره لکه څنګه چې موږ ګورو په ښار کې ډېر زیات بیروبار دی او ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. نو پیغام مو څه دی خلکو لپاره چې په داسې حالاتو کې کول څه پکار دي؟ پیغام مو دا دی چې خلک باید دا واخلي او بېرته لاړ شي. ډېره مننه مولانا جانه. خیر اوسئ، خوشحاله اوسئ. بس خیر اوسئ، مننه. الله دې دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو نورې ویډیوګانې هم وګورئ.